یوه ورځ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایله چې اصلي مفلس څوک حقیقي مفلس څوک صحابه کرام په ذهن کې دغه و چې دنیا نه لري پیسې نه لري کور نه لري دا مفلس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې حقیقي مفلس هغه دی اصلي مفلس هغه دی چې د په دنیا کې اعمال کړي وي لمنځونه کړي روژې کړي نیولې زکاتونه ورکړي حجونه کړي خیراتونه کړي صدقې کړي د قیامت په ورځ د په عملنامه کې دا ټول وي ولیکن د یو چا حق به خوړلی د چا د زړه ازاري به کړي د چا غیبت به کړي پر چا به تهمت لګولې هغه کسان به الله ته فریاد وکړي چې یا الله دې سړي زموږ سره دا کړي نو د الله د طرفه څخه اعلان وشي چې د دې دغه ناکي بدلا ورکړي نو هلته خو پیسې نه چلېږي چې ته پور وراده هلته خو مځکې نشته چې مځکه په لاس ورکړي هلته خو کور بنګله نشته چې تا قبضه کړی وه په دنیا کې هغه په لاس ورکړي حالانکې عملنامه به چې د لمنځو ډکوي د روژو به ډکوي د حجو د عمرو به ډکوي زکاتونه به یې ورکړي لیکن چا حق چې دې ولیدي هغه والا به ولاړ وي ورکړي د دې حق ورکړي چې کوم نیکي کړي یا نیکي ورکړي نیکي به ورکوي در دې چې د دغه نیکي به ختم سي د حجونو روژو زکاتونو او حجونو د هر څه چې کړي دا به ختم سي خو هغه د خلکو حقوق چې پر ده پاته دي چې د چا غیبت یې کړی د چا مال یې خوړلی چا ته دوکه ورکړی چا پر دغه قبضه کړې وي هغه به حقوق نه وي ختم سوي آخر به وایي چې د هغو ګناهونه پر ته راوړه چې هغو کوم ګناهونه کړي دي هغه عادت نو د دې خوا به عملنامه د عباداتو ډکه کړلې وي لیکن هلته به خالص د بل د ګناهونو بوج به د پر سر واوړل دغه اصلي مفلس دی حقیقي مفلس نو دې ټولو ته دا پیغام دی چې ګورئ د چا غیبت چې دې وکړي معافي وغواړئ غیبت چې دې وکړي دا خو په دعاو نه معافېږي د هغو څه به معافي غواړي که نه د قیامت په ورځ به ته ورته اعمال ورکوې ته به د ده دغه پور وراده کوې د چا پیسې دې ولیدې په معافې کړه د چا قبضه چې دې کړې ده ور پرېږده چا ته دې دوکه ورکړې ده خبر یې کړه یعنې د مرګ د مخه دلته ګرد صفایي تلافي وکړه هسې نه چې هلته دې هر څه وړي آخر دغسې تش لاس پاتې سي اصلي مفلس دا دی حقیقي مفلس دا دی دا نه دی چې په دنیا کې دی څه نه لري په دنیا کې څه نه لري په آخرت کې لري د دې خو باچا نشته باید موږ د دغه مفلسي څخه ځان وساتو